Assalamualaikum. Nan zamung sara conversation A de situational conversation part 1 na meeting yani غونډه څنګه با یو دوه کسان د یو بل سره غونډه کوي په انګلیش کې راځي چې سٹارټ والو زمون سره یو S1 دی او یو S2 دی دی یو بل سره سکي غونډه کوي کنورسیشن کوي S1 ورته وایي hello how are you السلام علیکم څنګه یې hello مطلب سلام انګریزان د سلام لپاره استعمالوي بیا ورته S2 وایي frightful thanks and you زه ډېر ښه یم مننه او تاسو څنګه یې pretty well ښه ته وایي زه ښه یم S1 ورته بیا وایي I am fine thanks زه ښه یم مننه بیا ورته S2 وایي it's good to see you again زه خوشحاله یم چې تاسو سره بیا لیدنه وشوه it's good to see you again دا په انګلیش کې استعمالیږي کله چې یو کس ته ډېر موده پس میلاو شي نو ته دا استعمالولی شي it's good to see you again بس راځئ زموږ سره ایکسرسایز دی په دې it's good to see you again په دې باندې ایکسرسایز کوو دا موږ د نورو الفاظو سره هم استعمالولی شو for example meet you it's good to meet you again talk to you it's good to talk to you again be with you it's good to be with you again have a conversation with you it's good to have a conversation with you again exercise number 2 nice it's nice to see you again wonderful it's wonderful to see you again delightful it's delightful to see you again marvelous it's marvelous to see you again exercise number 3 it's good to see you again it's good to see them again them معنا دا اغو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د هغو سره زما دوباره ملاقات وشو all of you معنا دا تاسو ټول it's good to see all of you again everyone معنا دا هر څوک it's good to see everyone again Ali and him it's good to see Ali and him again هم چې دی د دې معنی ده هغه دا زموږ سره پروناون دي او ایجکټیو پروناون دي فار ایگزامپل مونږ وایو چې بلال په ځای مونږ استعمالولی شو هم یعنی هغه exercise number 4 مونږ د it's good to see you again په ځای مونږ نور الفاظ هم ایډ کولی شو مونږ ورسره فار ایگزامپل today it's good to see you again today زه زیات خوشحاله شوم چې نن ستا سره ملاقات وشو this week it's good to see you again this week زه زیات خوشحاله شوم چې په دې هفته کې ستا سره بیا ملاقات وشو soon again وایي ډېر زر it's good to see you soon again after such a long time it's good to see you after such a long time ډېر زیات خوشحاله شوم چې ډېر مودې نه پس بیا زما ستا سره ملاقات وشو long time ډېر موده exercise number 5 it's good to see you again مونږ ورسره دا وړ هم استعمالولی شو یعنی wonderful it's wonderful to see you again meet it's wonderful to meet you again all of you it's wonderful to meet all of you again soon again it's wonderful to meet all of you soon again be with you yani sta sara it's wonderful to be with all of you soon again ډېر زیات خوشحاله شوم چې ستا سره بیا ملاقات وشو خبرې اترې وشوې ډېر زر راځئ اوس زموږ سره words with meaning زموږ سره الفاظ دي کم په غونډه کې چې کم الفاظ مو استعمال کړه د هغې معنی دي د هغې words of meaning دی راځئ meeting
میټینګ څه ته وایي ملاقات ته وایي ټاک خبرې کنورسیشن خبرې اترې نایس ښه ونډرفul یعنی په اردو کې چې ورته وایي شاندار او پښتو کې ورته وایي ښه was good show great show wonderful دا زموږ سره بیا څه دی wonderful ډېر زیات ښه یعنی د good نم ښه او د great نم ښه delightful یعنی delightful څه ته وایي خوشي ته وایي خوشحالۍ ته وایي یا خوندور marvelous ډېر زیات ښه او دا ټول ورډ یو بل سینونیم دي خو ډیفرنشیټ پکې دا دی یا ډیفرنس پکې دا دی چې دا ډیګریز دي د یو بل نه لږ ډیګري سیوا ده فار ایگزامپل ما څنګه چې ما وویل چې ګډ دی نو ګډ نه بیا ګریټ ښه دی او د ګریټ نه بیا ونډرفul ښه دی یعنی ډېر زیات دم معنا ده هغو all of you تاسو ټول everyone هر څوک him هغه today نن week یعنی هفته اردو کې موږ هفته وایو after وروسته long time اوږده موده so soon ډېر زر دا زموږ سره conversation part 1 امید ساتم چې تاسو به خوښ شوئ که بیا پکې څه کنفیوژن نه یې پوه شوی نو کمنټس کولی شئ انشاءالله زه به انسر در کوم تھینک یو